په سیمپل پرزنټ ټینس یا حال ساده زمانه کې څنګه موږ تاسو کولی شو چې پوښتنه وکړو، سوال جوړ کړو او یا یوه منفي جمله جوړه کړو، چې دغه یو ډیره مهمه او ضروري برخه ده د سیمپل پرزنټ ټینس زمانې او په عموم کې د انګلیسي ژبې. نو په دې ویډیو کې دغه موضوع او دې ته ورته نورې مهمې او ضروري موضوعات مو تاسو لپاره ټول کړي دي. نو تاسو هم د ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او تر څو هغه څه چې ما تاسو لپاره راوړي دي هغه تاسو زده کړئ. نو راځو د درس په طرف. کوم وخت کې چې موږ تاسو وغواړو چې په سیمپل پرزنټ ټینس یا حال ساده زمانه کې منفي جمله جوړه کړو، یعنی یو کار له ځان څخه یا له نورو څخه نفي کړو چې دا کار موږ نه کوو، نو د هغې لپاره موږ تاسو یو فرمول یو سټرکچر لرو چې که چېرته تاسو هغه سټرکچر زده کړئ نو تاسو به وکولی شئ چې بالکل د منفي جملې جوړولو کوم مشکل چې دی هغه به تاسو په بشپړ ډول حل شي او په هر ځای کې به تاسو وتوانیږئ چې منفي جملې په خپله جوړې کړئ. نو زه فقط هماغه فرمول تاسو ته ښیم چې تاسو به کوم فرمول په څه ډول ځئ. هغه فرمول په دې ډول دی: subject do does not verb 1 او کمپلیمنت. اوس مو زه په دې باندې پوهه خبره بیخي درته اسانه کوم. سبجیکټ چاته ویل کیږي؟ سبجیکټ چې دی هغه فاعل ته ویل کیږي، کارکوونکي ته ویل کیږي. او ډو ډس چې دي دغه دواړه د سیمپل پرزنټ ټینس اګزیلري ورب دي چې موږ تاسو په سوالیه او په منفي جملو کې استعمالوو. خو دا چې ډو او ډس دوه فعلونه دي او دوه اګزیلري وربز دي، نو د هغې استعمال هم ځان ته دی. ډو چې دی هغه موږ او تاسو د آی وی یو دی او پلورل ناونز لپاره کاروو. د دغه لپاره موږ او تاسو ډو کاروو، ډو استعمالوو. او ډس چې دی هغه د هی شي ایټ او سینګولر ناون لپاره موږ او تاسو کاروو او یا استعمالوو. موږ تاسو نشو کولی چې د ډس په ځای کې ډو استعمال کړو او یا د ډو په ځای کې ډز استعمال کړو. د ډو ډز استعمال سم په غور سره زده کړئ. ورپسې ناټ دی. ناټ خپله د نه معنا ورکوي. لکه پښتو ژبه کې موږ تاسو کله چې یوه منفي خبره کوو نو په هغې کې نه استعمالوو، نو په انګلیسي ژبه کې همدا قسم ته ناټ استعمالیږي. او ورب 1 چې دی هغه خو تاسو پیژنئ چې د فعل لومړي حالت ته ویل کیږي او په دغه ځای کې به تاسو هیڅکله د فعل دوهم او یا دریم حالت نه استعمالوئ. او وروسته کمپلیمنت راغلی دی. دا معنا چې د دې وروسته تاسو کولی شئ چې جمله پوره کړئ، هغه چې هر ډول تاسو وروسته پوره کوئ. یعنی کوم اصول چې دي هغه فقط د ورب 1 پورې دي، هغه ته په ورب 1 باندې پوره کیږي. د هغې وروسته تاسو آزاد یې چې څه ډول جمله نور لیکئ، چې دا به انشاءالله ټول په مثالونو کې تاسو ته واضح شي او پته به درته ولګېږي چې څنګه کولی شو چې دغه استعمال کړو او یو مثال او یو جمله ورباندې جوړه کړو. نو راځو د مثال په طرف. اوس تاسو د مثال ته سم په غور سره فکر کوئ تر څو به هم په اساني فرمول باندې او په سټرکچر باندې پوه شئ او هم به وکولی شئ چې په هغې باندې مثالونه جوړ کړئ. مثال ته ګورئ: He does not play every day. He does not play every day. هغه هره ورځ لوبه نه کوي. دغه ځای کې خوږو دوستانو تاسو فکر ورته کوئ چې په اسانۍ سټرکچر څه ډول په دې مثال کې عملي شوي ده او یا دا مثال څنګه په اسانۍ سټرکچر باندې جوړ شوی دی. په دې کې سبجیکټ کوم دی، په دې کې ورب 1 کوم دی او ډوډس کوم دي. شاید تاسو خپله هم ورباندې پوهیږئ ځکه چې خبره ډېره اسانه ده او ساده ده. او خیر کوم دوستان او کوم ملګري چې نه ورباندې پوهیږي د هغې لپاره زه اوس تکراروم. په دې مثال کې هی چې دی هغه سبجیکټ دی او د په لومړي سر کې ځکه استعمال شوی دی چې هغه سبجیکټ دی. او د ډو او ډس څخه موږ او تاسو دواړه په یو ځای نشو استعمالولی. دې خبره ته مو پام وي. بس په فرمول کې د دې په خاطر لیکل شوي دي چې ډو او ډس کې به یو تاسو راوړئ او دلته د ډو او ډس څخه یو راخیستل شوی دی چې هغه ډز دی. نو دا چې ولې ډز راخیستل شوی دی په دغه ځای کې، دا مخکې دا خبره ما درته وکړه چې د هی شي ایټ سبجیکټ لپاره موږ او تاسو ډز استعمالوو. نو تاسو مخکیني سبجیکټ ته وګورئ، هی دی که نه، هلته چې هی راغلی دی نو دلته ډز راغلی دی. بیخي اسانه خبره ده. او له هغې وروسته په سټرکچر ته که چې تاسو وګورئ هلته ناټ دی او لاندې په مثال کې هم ناټ راغلی دی. او په سټرکچر ته که بیا متوجه شئ بیا وګورئ ورته هلته ورب 1 دی، نو لاندې په مثال کې هم ورب 1 چې پلی دی هغه دی او ورب لومړی حالت دی هغه استعمال شوی دی. او له هغې وروسته په اساني مثال هغه ته سټرکچر ته که تاسو وګورئ هلته کمپلیمنټ راغلی دی، نو لاندې هم جمله پوره شوې ده. He does not play every day. هغه هره ورځ لوبه نه کوي. دا خو د ډز مثال و، په کوم کې چې ډز راغلی دی. اوس راځم د ډو مثال هم درته ښیم چې تاسو ښه ورباندې پوه شئ.
ګورئ د ډو مثال ته، لکه مثال زه وایم چې we do not play every day. We do not play every day. مونږ هره ورځ لوبه نه کوو. دا ځای که چېرته تاسو وګورئ سبجیکټ چې دی هغه وي راغلی دی، نو په همدې خاطر له ډو ډز څخه هم ډو استعمال شوی دی، لکه څنګه چې ما مخکې دا خبره درته وکړه. دا قسم تاسو کولی شئ چې په هر ځای کې تاسو دا استعمال کړئ. او یوه خبره بله ته مو فکر وي، په تیر ویډیو کې مونږ او تاسو کومه چې د پریزنټ ټینس مثبت سټرکچر او په هغې کې مونږ او تاسو ایس او ای ایس ولوستل چې هغه هم په سټرکچر کې ورګډ شوي وو، خو دې ته مو فکر وي او پام مو وي دې خبرې ته چې ایس ای ایس یوازې په مثبت سټرکچر کې استعمالیږي. مونږ تاسو نشو کولی چې ایس او ای ایس په منفي او یا په سوالیه سټرکچرو کې او په مثالونو کې یا په جملو کې وکاروو. دې خبرې ته تاسو پام او فکر وي. خو دا خو د سمپل پریزنټ ټینس منفي جمله او منفي سټرکچر. اوس راځم د سمپل پریزنټ ټینس سوالیه سټرکچر په لور، چې څنګه موږ تاسو په سمپل پریزنټ ټینس زمانه کې سوال جوړولی شو، چې دا یوه ډیره مهمه او ضروري نکته ده. تاسو دغه سټرکچر ته دغه د سوال جوړولو سټرکچر ده په سمپل پریزنټ ټینس زمانه کې ډو، ډز او له هغې وروسته سبجیکټ، بیا ورب 1 او بیا کمپلیمنټ. خوږو ملګرو تاسو که چېرته منفي سټرکچر ته وګورئ نو هلته سبجیکټ چې په سر کې راغلی و او ډو ډز دوهم راغلی و، خو دلته ډو او ډز اګزیلري ورب چې دي هغه د جملې او یا د سټرکچر سر ته لړ شوي دي او سبجیکټ دوهم دی. یعنې په سوالیه سټرکچر کې چې کوم وخت تاسو پریزنټ ټینس زمانه کې سوال جوړوئ نو ډو او ډز به تاسو سر ته وړئ، سبجیکټ ګورئ هلته یې ونیسئ. اوس مثال ته ګورئ ښه ورباندې پوهیږئ. نو د ډو او ډز استعمال هماغه د منفي سټرکچر په ډول دی. کوم وخت کې چې وي آی وي یو دی وي نو ډو به استعمالول کېږي، او که چېرته هی شي ایټ یا سنګولر نیم وي نو بیا به ډز استعمالول کېږي. لکه اوس تاسو دلته ګورئ ډو دې ګو ټو پارک ایوری ډے. آیا دوی هره ورځ پارک ته ځي؟ ډو دی ګو ټو پارک ایوری ډے. ملګرو تاسو اوس پسنۍ سټرکچر ته که وګورئ او جملې ته که وګورئ نو بالکل لاندې مثال او جمله له پسنۍ سټرکچر څخه جوړ شوي او د هغې په مرسته جوړه شوې ده. ګورئ تاسو ورته په سر کې ډو دی، په سټرکچر کې هم ډو دی، او په سټرکچر کې بیا سبجیکټ دی، لاندې دی چې دی هغه سبجیکټ دی، او پسنۍ سټرکچر کې بیا ورب 1 دی، لاندې ګو چې دی هغه ورب 1 دی، او له هغې وروسته په پسنۍ سټرکچر کې کمپلیمنټ دی، نو لاندې هم جمله پوره شوې او کمپلیمنټ دی. اوس راځم د ډز مثال ته. ډز هی ګو ټو پارک ایوری ډے. آیا هغه یو نفر یا هغه یو سړی چې دی هره ورځ پارک ته ځي؟ دلته تاسو وګورئ سبجیکټ چې دی هغه هی راغلی دی، نو له همدې وجې اګزیلري ورب ډز استعمال شوی دی، چې ډېره اسانه خبره ده. که چېرته تاسو پام ورته وکړئ نو دومره مشکله خبره به نه وي. نو په دې کې هم تاسو فکر کوئ زه پسنۍ سټرکچر درته پکې عملي کړم. ډز خپله ډو ډز څخه راغلی دی او وروسته بیا سبجیکټ دی په سټرکچر کې، نو لاندې په مثال کې هی چې دی هغه خپله سبجیکټ دی، او پاس په مثال کې بیا ورب 1 دی، نو ګو چې دی هغه ورب 1 دی لاندې، او بیا کمپلیمنټ دی، نو لاندې هم جمله پوره شوې ده او کمپلیمنټ راغلی دی. کوشش وکړئ چې تاسو په دې باندې زیاتې جملې جوړې کړئ او تمرین ورباندې وکړئ، او یو خو دغه د ډو او ډز استعمال چې دی هغه سم په غور سره زده کړئ، او نور انشاءالله زه مطمئن یم چې تاسو بالکل که 100% نه یې نو 95% خو ورباندې پوه شوئ، ځکه چې درس مې بیخي درته اسانه او ساده کړی دی. خو بیا هم ویډیو یو څه څخه راڅخه اوږده شوه، ستاسو څخه بښنه غواړم. په اخر کې ستاسو څخه دا هیله کوم چې ویډیو درسره لایک د نورو دوستانو سره شیر کړئ او هم چینل درسره سبسکرایب کړئ. ماته اجازه راکړئ او د نورو ښایسته او مهمو ویډیوګانو په تمه اوسئ. الله مو مل شه.